سلامونه ګران دوستانو، مې اوله بیا هم خیر لاس بلې ویډیو ته په یوې ویډیو کې مې تاسو ته بیا هم داسې یو بل اپلیکیشن راوړی چې دغه اپلیکیشن تاسو کولی شئ هره ورځ فری ټوکن ترې وګټئ او دغه ټوکن چې کولی شئ تاسو کولی شئ هغه په قیمت سره خرڅ کړئ. نو ملګرو په نن سبا وخت کې ډېر د پای اپلیکیشن مثلا د پای کوم ټوکن چې دغه په اړه مثلا خلک ډېر ویډیوګانې جوړوي چې څنګه کولی شئ مثلا د پای ټوکن مثلا KYC وکړو، څنګه کولی شئ پای ټوکن خرڅ کړو. او زیاتره کې چېرې تاسو په ګوګل کې سرچ کړئ نو ګوګل کې د پای ټوکن له یو څخه تر $2 پورې قیمت ښیي. یعنې یو پای ټوکن کې چېرې تاسو ولرئ نو تاسو کولی شئ په $1 یا تر $3 تر $2 پورې خرڅولی شئ. نو ملګرو دا هم د یو اپلیکیشن ده چې دغه کې تاسو مثلا د ARI په نامه کوین درکوي، ټوکن درکوي. دغه د ARI په نامه کوم کوین ټوکن چې درکوي دغه به زر لري او تاسو کولی شئ دغه بیا ویډرا کړئ خپلو سراپۍ ته او دغه نغدو پیسو ته واړوئ. نو ملګرو دغه کوم RI چې ده دغه تاسو کولی شئ په ګوګل کې هم سرچ کړئ، د په اړه هم معلومات وکړئ. نو څومره اندازه معلومات چې ما پکې کړي ملګرو دا 100% حقیقي دی، 100% مثلا کوم سکیم اپلیکیشن نه دی چې تاسو مثلا فری ټوکن درکوي او سکیم یې دغه کوم ټوکن تاسو درکوي دغه خرڅېږي. څه ده ملګرو؟ نو ملګرو دغه اپلیکیشن لینک ما د ویډیو په ډسکرپشن کې ایښی دی، تاسو کولی شئ راسئ پکې او دغه ډاونلوډ کړئ. نو کله هم چې ډاونلوډ کړئ ملګرو تاسو نو دغسې یو صفحه راوړي، په دې صفحې کې به تاسو دلته راځئ، په دې اواز سره کې به دلته ټیسټ نیټ باندې به ورته کلیک کړئ. څه ده په دغه ټیسټ نیټ زه ورته کلیک کوم ملګرو دغه ده. نو دلته ما نه ایمیل غواړي او په دې کې مثلا ما نه پاسورډ غواړي. که چېرې تاسو اکاونټ پکې لرئ نو تاسو دلته خپل ایمیل ورته ولیکئ او دلته مثلا خپل پاسورډ ورته ولیکئ. او که چېرته اکاونټ نه لرئ نو تاسو په دغه ساین اپ باندې به دلته ورته کلیک کړئ. زه ملګرو په دغه ساین اپ ورته کلیک کوم نو دلته تاسو څه کوئ سټیپ 1 باندې دلته ورته کلیک کوئ، یعنې په دغه نشان به تاسو ورته کلیک کړئ. دغه ټول زه مثلا منم کوم قوانین نیسي ملګرو. بیا په دغه نیکسټ باندې ورته کلیک کوم ملګرو، په دغه کې په دغه نیکسټ به ورته کلیک کوئ او دلته بیا تاسو نه مثلا ایمیل غواړي، په دې کې دغه کې به خپل ایمیل ولیکئ ملګرو او دغه کې تاسو نه پاسورډ غواړي او په دغه کې بیا مثلا کنفرم پاسورډ غواړي او دغه کې ریفرل کوډ غواړي. نو دغه ریفرل کوډ به تاسو ته په سکرین ښکاري، دغه ریفرل کوډ وکاروئ ځکه مثلا دغه اپلیکیشن تاسو معرفي کوم نو دغه ریفرل کوډ حتما وکاروئ ځکه تاسو ته فری سکې درکوي. نو ملګرو زه اوس اکاونټ پکې لرم، زه غواړم په دې کې لوګین شم. څه ده نو دلته راځم ملګرو خپل ایمیل دلته ورکوم او خپل پاسورډ ورکوم او په دې کې لوګین کېږم. نو دا ملګرو ما خپل ایمیل ورکړ څه ده خپل پاسورډ هم دلته ورکوم تر څو زه دغه ته لوګین شم. دا ملګرو په لوګین باندې ورته کلیک کوم you don't have already your password encrypted. ښه ملګرو زه دغلته لږ ویډیو سکپ کوم او دغه کې زه خپل اکاونټ لوګین کوم. نو دغه ملګرو زه خپل اکاونټ کې مثلا همدغه اپلیکیشن کې مې خپل اکاونټ کې لوګین شوم، خپل اکاونټ مې راخلاص کړ. نو په دې اکاونټ کې تاسو وینئ چې ما سره تقریبا څومره دي، ما سره 80 د ARI په نامه ټوکن دی. دا ټوکن تاسو کولی شئ خرڅ هم کړئ. نو ملګرو دغه کې مثلا څنګه کولی شو دغه فری ټوکن وګټو او څنګه کولی شو دغه فری ټوکن بیا خرڅ کړو. نو د فری ټوکن لپاره ګټلو لپاره ملګرو تاسو به دلته راځئ، په دغه ځای کې په دغه نشان ورته کلیک کوئ. څه ده په دغه نشان چې دلته ورته کلیک کوم ملګرو نو دلته دوه اپشن راځي. یو څه ده ملګرو ټوډے کوایز مثلا د نن ورځې سوال تاسو ته راځي، په دې کې تاسو هر ورځ یو سوال ورته حل کوئ نو دغه په صحیح ځواب ویلو سره تاسو ته لاس فری مثلا د ARI په نامه ټوکن درکوي. او بل ډایلی چکن تاسو ملګرو سره ورځ ورته راځئ نو تاسو ته لاس فری ټوکن درکوي. نو اولنی باندې ورته کلیک کوم ملګرو، په دې اولنی باندې زه کله ورته کلیک کوم دلته ماته سوال راوړي. سیده په دې باندې زه ورته کلیک کوم نو داسې لوډینګ نو دلته ماته یو سوال راوړي ملګرو. دغه سوال ده سیده دغه سوال ده او دغه 4 ځوابونه لري، په دې کې تاسو لیدلی شئ چې دغه صحیح ځواب به تاسو ورته انتخابوئ. دغه صحیح ځوابونه به زه هر ورځ خپل ټلیګرام چینل کې تاسو ته ږدم او تاسو کولی دغه صحیح ځوابونه زما ټلیګرام چینل څخه ترلاسه کړئ. زما د ټلیګرام چینل لینک به هم د ویډیو په ډسکرپشن کې د ویډیو تاسو کولی شئ هغه ترلاسه کړئ. نو د نن ورځې صحیح سوال چې ده ملګرو هغه د بیپ په نامه د کوم نیټورک په نامه دغه باندې زه ورته کلیک کوم دغسې او بیا دلته په دغه چیک باندې ورته کلیک کوم چیک په دې زه ورته کلیک کوم ملګرو. نو دلته راته وایي په دې کې تاسو وینئ سې کورکټ دلته کې مثلا صحیح ځواب تاسو ورکړئ. نو اوکې باندې کلیک کوم ملګرو. ګورئ ما سره 90 ټوکن سلو او بل غواړم چې په دې کې لاس ټوکن نور هم اضافه کړم، هر ورځ مثلا تاسو کولی 60 ټوکن ترلاسه کړئ. بیا په همدغه اپشن ورته کلیک کړئ. څه ده په دغه به زه ورته کلیک کوم دغه کې او دلته راځئ چې شي ډایلی چکن. په د ډایلی چکن باندې زه ورته کلیک کوم ملګرو. په دې باندې کلیک کوئ بیا په دې کې چې شي باندې کلیک کوئ چکن باندې ورته کلیک کوئ. نو دغه چکن باندې زه ورته کلیک کوم نو دلته ورته وایي چې یو ایرنټ لاس ټوکن نور یا د په زه ریفریش کوم چې دغه لاس ټوکن ماته جمع شي او د ملګرو تاسو خپل لیدلی شئ چې ما سره 100 ټوکن دي دا ملګرو وینئ. نو په دې کې اوس څنګه کولی شو دا خرڅ کړو په بل چا باندې یا څنګه کولی شو چې ویډرا کړو خپله سره پیدا. نو ملګرو دغه اپلیکیشن سره ما نوی را پیدا کړ، نوی مې ولیده. نو د دغه لپاره ما کوم سراپۍ تر اوسه مثلا پیدا کړی نه ده چې هغه سراپۍ ته ویډرا کړو او دغه کوین خرڅ کړو. نو تاسو کولی شئ په خپلو سره ملګرو څوک چې دغه کوین اخلي یا مثلا خرڅوي تاسو کولی شئ دغه مثلا په دغه سینډ باندې یا مثلا په دغه ریسیو باندې کلیک کړئ. که چېرې تاسو خرڅوئ په بل چا باندې باید تاسو ته یو لینک درلېږي نو تاسو په دغه سینډ باندې ورته کلیک کوئ. په دې سینډ تاسو کله ورته کلیک کوئ په دې کې
نو دلته چې کوم تاسو ادرس ورته لیکئ په دغه ځای کې او په دې ځای کې مثلا څومره مقدار ستاسو ملګرو ورته لیکئ هغه ورته لیکئ او همدې ځای کې مثلا میمو نشئ غواړئ او دې کې خپل پاسورډ نشئ تاسو کولی شئ په دغه طریقې سره دا ولیکئ او که چېرته تاسو غواړئ خپل ځان ته مثلا وغواړئ مثلا خپل ځان ته اخلئ نو دا داسې ریسیو باندې ورته کلیک کړئ په دې ریسیو باندې ملګرو دغه چې کاپي ورنه کلیک او دغه لینک مثال شاته مثلا ولیکئ نو هغوی کولی شئ دغه اپلیکیشن څخه تاسو دغه د ایر آی په نامه ټوکن در ولېږئ نو ملګرو دا وه زموږ نوې ویډیو په دې هیله چې ویډیو خلاصوي کې ویډیو چېرته خلاصوي ویډیو سره لایک او چینل ته سره سبسکرایب کړئ نو زموږ ټلیګرام چینل یادونه زه حتما در سره فالو کړئ ملګرو او زموږ چینل حتما در سره سبسکرایب کړئ زموږ ټلیګرام چینل کې به دغه هره ورځ کوم کوډونه سره راځي مثلا په دغه کې د کوم سوالو ځوابونه سره دي هره ورځ به انشاءالله تاسو ته پوسټ کېږي نو تاسو کولی شئ د هغې څخه دغه سوالو ځوابونه را پیدا کړئ نو ملګرو د دغه لینک مو د ویډیو په ډسکرپشن کې لږ تاسو کولی شئ راسئ ترلاسه کړئ او ریفرل کوډ حتما وکاروئ ځکه د تاسو ته په سکرین ښکاري نو تاسو ریفرل کوډ وکاروئ تر بله ویډیو پورې په خدای سپارم الله په امان مخ ته مخه شه